زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، انسان د عقیدې په لحاظ باندې درې قسمه خلق دی. یو ته مسلمانان وی د عقیدې په لحاظ، بل ته کافران وی، او دریم نمبر ته منافقان وی. مسلمان هغه دی چې د هغه ظاهر او باطن بالکل برابر دی، ایمان یې په خولې م راوړی دی او په زړه م راوړی دی. لکه موږ ایمانیاتو کې وایو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، په خولې اقرار او د زړه نه سچ، دې ته وایي مسلمان، سوچه مسلمان. دویم نمبر ته وایي کافر. کافر دا وي چې په خولې انکار کوي د الله د وجود، او الله نه مني، پیغمبر نه مني، کتابونه نه مني، قرآن نه مني، او د زړه نه یې همدا عقیده چې او نه منم، د زړه نه یې نه منم، دې ته وایي کافر. دریم نمبر ورونو د عقیدې په لحاظ باندې بعضې خلک داسې دي چې هغې ته وایي منافقان. منافق څه ته وایي؟ منافق دې ته وایي چې په خولې یو څه وي او په زړه بل څه وي. په خولې د اسلام دعوه او زړه کې مکمل کفر، دې ته وایي منافقه. او د ټولو نه بیا سخته سزا به د منافقین وي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بیا رونو زمونږ دا علما وایي چې دا منافق بیا په دوه قسمه دی. یو ته اعتقادي منافق وایي چې د هغه عقیده د منافقت وي، او دویم ته عملی منافق وایي. اعتقادي منافق دا دی چې د هغه عقیده کې دا وي چې په زړه یو څه وي او په خولې بل څه وي. او دا د نبي علیه السلام په وخت کې و. نبی علیه السلام ته معلومه مو، بلکې نبی علیه السلام د هغې تعداد هم ښولی او بیا یې په ګوته کړي مو یو صحابي ته چې د هغې صحابي نوم و حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه. هغه ته یې په ګوته کړو چې پلانکې منافق دی، پلانکې منافق دی، پلانکې منافق دی، لیست یې وله ورکړو. او زمونږ دا علما وایي د نبی علیه السلام په دقې وخت کې چې و نو تقریبا 3-3.5 یا 400 منافقینو نومونه نبی علیه السلام حذیفه ابن یمان له ورکړو، ورته یې راز یې ورته ساتلو چې دا چاته ښایمه. نو چونکې دا راز و نو صحابو به هم تپوس نه کو. خو صحابو کې بعض صحابه ډېر هوښیار وو، لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. د حذیفه نه به یې تپوس نه کو، ځکه نبي علیه السلام ورسره راز یې ښو، نو راز یې نه دغه کو. خو هغه ډېر هوښیار و چې حذیفه رضی الله تعالی عنه به څوک مړه شو منافقینو کې یا څوک به مړ شو، نو حضرت عمر به حذیفه ته کتل چې دې جنازې له ځي او که نه ځي. نو چې جنازې له به نه ته، نو حذیفه رضی الله تعالی عنه نو بیا به حضرت عمر هم نه ته، چې دا منافق دی، ځکه حذیفه ته پته وه. او دام یو مشهوره خبره ده ممکنه وي په تاریخ کې چې حضرت عمر ته یو ځل تپوس هم کړو. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه انتهایی ورع او تقوا ده او د الله نه یره ده چې حذیفه ته یې وي ما ته دا نومونه ښایه مخ وګوره، هسې نه چې زما نوم خو پکې نشته، نبي علیه السلام نه دی ښولی. دا د هغه ورع او تقوا ده او د خدای نه هغه یره ده. دومره هغه په خپل ځان یریده چې خدای پاکه څه چل به کېږي. نو د هغې هغه تعداد دقه وه. د نبي علیه السلام په وخت کې عملي منافقان وو، د هغې نبي علیه السلام ته د وحي په ذریعه پته لګي. اوس د موجوده وخت کې دا پته نه لګي، ځکه د دې نه الله خبر دی او وحي بنده ده. نو اعتقادي منافق من نشاندهي نشو کولی. خو زمونږ د علما وایي چې عملي منافقان شته. عملي منافق څه ته وایي؟ عملي منافق رونو دې ته وایي چې د منافقینو بعض اعمالو کارونو چې هغه به هغوی کول، موس کې کوتاوالی قرآن شریف کې راغلی دی، وایذا
قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس خلقو تخول مسکی کمزوروالی سستی کله مسکول کله نکول کله پدرز و غوبل کول دا د منافق علامه یا ذکر لکول ولا یذکرون الله الا قلیلا دا د منافق علامه ده نو بعض علامې داسې چې هغه د منافقین وي نو زمون مسلمانانو کې هغه علامې دي لکه نبی علیہ السلام یو دریو خولې وی دا غټې د منافق غټې علامې دي غټې نښې دي نښې یعنی کو دا نښې او دا کارونه په چا کې وو نو اعتقادي خو نه دی خو ګورې عملي منافق دی نو رسول الله مبارک سو فرمایل وی آیت المنافق ثلاث د منافق سړي غټې علامې درې دي اذا حدث کله چې دی خبرې کوي نو کذب دروغ به وي دروغ به وي د منافق یو علامه دروغ ویل دی چې کوم سړی دروغ وی دی د منافقت په لاره باندې روان دی دویم نمبر و اذا وعد اخلفا کله چې وعده وکړي نو د هغې خلاف ورزي کوي سخته ګناه ده ګناه کبیره ده او و اذا اؤتمن خانه کله چې څوک ورسره امانت کیدي نو خانه دی پکې خیانت کوي دا غټې علامې دي بیا په دې دریو کې د ټولو نه خطرناکه غټه ګناه غټه علامه څه شي دا دروغ ویل دروغ ویل وروڼو انتهایی خطرناکه ګناه ده سخته ګناه ده او ګناه کبیره ده او د بد قسمتۍ نه وروڼو دا خبره لګئ غور به کو زه اول خپل ځان ته ویم بیا تاسو ته ویم چې د بد قسمتۍ نه زموږ په معاشره کې دروغ نن دومره عام شوي دي دروغ دومره حد ته درجې ته رسېدلي دي چې د سره دروغ څوک ګناه ګڼي نه ځکه زیات شو دروغ زیات شو نو خلک دی ورسره بلد شو بس د سره یې ګناه ګڼي نه حالان کې دروغ هغه خطرناکه ګناه درونو هغه خطرناکه ګناه ده چې دا په ګناه کبیرو کې د ټولو نه لویه ګناه ده رسول الله مبارک باقاعده خولی دي زیره ته بیان کومه نو لویه ګناه ده لویه ګناه اندازې د دې نه رونو لګوي چې کله په قرآن شریف کې دا دروغجن دپاره الله خبره کړې نو سوي وي لعنت الله علی الکاذبین لعنت دی وي په دروغجنو باندې اوس د لعنت دا لفظ چې په احادیثو کې او په قرآن کې کله راشي نو زموږ د اصول د علما دا وي چې دا د ګناه کبیرې دپاره راځي یعنی دا ډېره لویه ګناه ده لعنت څه ته وایي وروڼو لعنت وی د الله رب العالمین بعد الى الرحمه د رحمت نه لرېوالی په دې سړي به د الله رحم نه وي نو د رحم اپوزیټ څه شی دی وروڼو ما ته وګورئ د رحم اپوزیټ څه شی دی غضب لعنت غضب قهر نو په دروغجن سړي به د الله قهر او غضبي اوس چې کله ګیر کا چونکې د الله رب العالمین صبر ډېر لوی دی صبر کوي خو بیا الله رب العالمین رونیسي سړی نو د الله د قهر او غضب نه چې بیا سړی رونیولی شو دا سړی تباه و برباد دی نو یو خدا نبی علیه السلام فرمایلی دی چې په قرآن کې چې لعنت الله علی الکاذبین لعنت دی وي په دروغجن باندې او دغه شان په احادیثو کې هم ډېر سخت وعیدات راغلي دي سخت وعیدات دی پورې نبی علیه السلام وفرمایل کم سړی چې دروغ وایي دروغ مشکات مبارک حدیث دی وی د ده د دې خولې نه یو بدبویي ځي او دا بدبویي د ده د پورې مختص نه ده بلکې دا بدبویي د یو میله پورې د دې هغه بدبویي وي یو میله پورې د ده د دې خولې نه یو بدبویي ځي او هغه بدبویي زیاتتر فرشتې محسوسوي فرشتې محسوسوي نو چې هغه اوس د فرشتو بدبو نه ده خوښه ځکه د نبی علیه السلام څه وایي وی کم سړی چې پیاز وخوري یا اوږه وخوري دی د جومات ته نه راځي ځکه فرشتو ته تکلیف وي انسانانو ته تکلیف وي د ده د خولې نه بدبویي روانه وي نو کم سړی چې دروغجن دی دروغجن د ده د دې خولې نه په یو میل کې بدبو رواني نو د رحمت فرشتې نه راځي د غضب راځي او دا بدبویي بعضې نیکان دا محسوسوي ګورئ موږ یې نشو محسوسولی
چونکې زمونږ دا معاشره داسې ده رونو ما ته وګورئ باچا صاحب دې خوا راځئ باچا صاحب زمونږ دا معاشره داسې ده چې د معاشره کې دومره عام شوي دي چې بس هغه بدبوی دې حد ته رسېدلې ده چې هر سړی پکې مبتلا دی نو ځکه یې موږ نن محسوسوو زه تاسو ته اکثر یو مثال دغه کومه وایي کوم سړی چې په بدبو کې کله دی ورډوب شي نو بیا په ده باندې نه لګي په ده نه لګي پخوا خو اوس خو ډېر کم دي پخوا زمونږ په دې چارسده کې دا شوګر میل دی شوګر میل نو دې شوګر میل کې به دا چقدر به زمونږ په دې علاقه باندې ډېر کېدله دا صرف په دې خیبر پښتونخوا کې دي دا چقندر چې بیا یوړل نو د هغې نه به یې چیني ویستل نو چې چیني بیا ته هغه رس بیا ته وویسته نو باقي به څه پاتې شو هغه بوسه نو موږ ورته به څه وي بګاسه نو د هغې بګاس په ډېر څښا بینو د اتمانزو ته به راوړو نو دې څاروو له به یې ورکو نو چې د هغې بګاس په خوا کې به ته تېرېدې نو بدبو یې باندې اړه نو ما هسې یو ځل سوچ کو ما یې دا خو زموږ د اتمانزو ته راوړو موږ په دې خوا کې ځو چې دا کم مزدوران هلته مزدوري کوي چې د هغوی به سالي ځکه په موږ ډېره بده لګي نو زمونږ یو ملګری و ما ورته یې وویم تاسو دقلته وخت څنګه تېروئ دې بګاس دا چې روزي هغه ما ته وایي زمونږ ورسره ژوند دی او بلد شوي یو ورسره نو په موږ دا بین مین نه لګي زما ورونو رسول الله مبارک چې څه خبره کړې چې کوم سړی دروغ وایي د ده د خولې نه بدبوی رواني زمونږ دا معاشره نن دومره ډکه شوې ده چې هر سړی دروغجن دی نو هغه بدبویې کې موږ ټول داسې مبتلا شي په موږ یو نه لګي خو ګورې په دې نیکانو صالحانو بزرګانو باندې دا بدبویي ګورې لګي نو د ده د خولې نه بدبویي رسول الله مبارک وی روانې دا د دې هغه نحوست دی دا د دې هغه بورداري ده چې د دروغجن سړي د خولې نه به بدبویي روانې یو رسول الله مبارک دا دویم یې وفرمایل چې دا دروغ دي دا سړی جهنم ته رسوي علیکم بالصدق رسول الله مبارک اعلان وکړي اے مرګور اعلان وره په ځان ګورې رښتیا لازم کې فإن الصدق یهدي الی البر د رښتیاو دا کمال دی چې تا به دا نیکۍ ته راولي چې کوم سړي رښتیا وایي دی به چرته هم د ده نه ګناه نه کېږي که ګناه هم ترې وشي ډېر زر به توبه وباسي نو یهدي الی البر رښتیا به د نیکۍ ته راولي او نیکي به د بیا چرته بوځي فإن البر یهدي الی الجنه د نیکۍ چې کومه لاره ده نو دا بلکل نیغه سیده په سیده جنت ته تلې ده نیکي به دې په مخه جنت ته رسوي او ځان د دروغو نه بچ کې ولې فإن الکذب یهدي الی الفجور وی دروغ به دې ګناه ته راولي ګناه ته به دې بوځي ګناه ته به دې مخته کوي او ورونو دا حقیقت هم دی ما ته ګورئ یو دروغو پسې خلک بیا د هغې یو دروغو د رښتیا کولو دپاره سل ورپسې نور هم وایي نو دروغ 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 دې حد ته سړي ورسوي چې فجور او ګناهونو ته یې راولي او د ګناهونو لاره رسول الله مبارک وایي بل خوا نه ده تلې سیوا د جهنم نه نو دا دروغ او رښتیا به د جهنم ته بوځي دا دروغ او رښتیا به د جنت ته بوځي او دروغ به د جهنم ته بوځي دغه دوه لارې دي او بیا رسول الله مبارک وفرمایله وایي چې کوم سړي رښتیا وایي رښتیاو سره مختصي وایي دی په دې اسمانونو کې په فرشتو کې پرشتون کې مشهور شي نو بیا هغه فرشتې راشي او د خلکو زړونو کې واچوي چې یاره دا پلانکي سړی ډېر صادق دی ډېر رښتونکی دی نو دی په رښتونکي کې په فرشتو کې مشهور شي او کوم سړی چې دروغ وایي په فرشتو کې په دروغ او په کذاب باندې مشهور شي نو بیا خلک هم وایي چې دا دروغجنه او کذاب نو ورونو دا د انسان د تباهۍ دپاره ډېر لوی څیز دی او بیا ورونو داسې سخته عذابونه دي چې یو حدیث کې بلکې منامي معراج ورته زموږ د علما وایي نبی علیه السلام داسې یو خوب ولیده او په هغې خوب کې په هغه باندې ورته عجایبات الله وښول نو هغې کې یو دا چلو چې نبی علیه السلام په یو قوم باندې تیر شو چې په یو قوم باندې تیر شو نو ویلیدل څه بعضې کسان چې فرشتې راځي او د هغوی په دې شونډانو کې د اور یو کړی اچوي او هغه کړی راکاږي نو د ده دا خوله دې غوږ ته ورسي
او بل روایت کې راځي وي د ده دا خوله دې سر ته ورسي او داسې لاندې او داسې دې بله لخته دا خوله ولشلې او د دې نبي دې روانې وي دوی بیا جوړیږي بیا فرشتې راځي او دا چل کوي مشکات مبارک کې حدیث دی رسول الله مبارک جبریل علیه السلام ته وی دا څوک دی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ګورئ بیلته وی دا ستا د امت دروغجن خلق دی د دوی په قبر کې عذاب بداوي چې د دوی دا شونډان او دا جبې به الله رب العالمین په دقې چلو په دې کړو باندې او په دې کونډو باندې دا اور دا روباسي او دا به ولشلي نو هغه خطرناکه ګناه ده چې الله رب العالمین پې خفه کېږي چې کوم ګناه باندې عذاب زیات وي قهر پې د الله زیات په دې الله خفه کېږي په دې د الله خفګان راځي ځکه دا چل کېږي ځکه الله رب العالمین ولا سخت نه سخت سزا ورکړي او درو حقیقت دا د الله بالکل نه دی زمونږ دا علما وایي اگر چې هغې کې علماو پوره تعویل کړی دی چې د قیامت په ورځ به حساب کتاب نه شروع کوي په تېره جمعه مې راته اجمالا داسې یو خبره کړې وه نو خلک به آدم علیه السلام له لاړ شي نو آدم علیه السلام ته به وایي آدم علیه السلام به وایي انی لستو لذلک زه دا کار نشم کولی نو بیا به خلک او هغه به هغه خپل عذر دا پیش کړي چې ما ته الله ویلو چې اونې ته مه لنډې کېږه او زه لنډ شوم نو ما نه دا یو اجتهادي خطا شوې ده زه نشم ورتلی بیا به نوح علیه السلام له لاړ شي بیا به موسی علیه السلام له په دقې پیغمبرانو کې یو پیغمبر دی ابراهیم علیه السلام له به لاړ شي ابراهیم علیه السلام به ورته وایي زه الله ته نشم مخامخ کېدی یو خو دا ورځ ډېره سخته ده دویم نمبر ما یو خبرې کړې دي اگر چې دروغ نه دي او په هغې زموږ د علماو مکمل دا محدثین چې کله دا حدیث بیانوي نو په هغې کې مکمل تشریح وکړي او په حقیقت کې کو هغه خو د علماو هغه وضاحت او تشریح ده چې علمي لحاظ باندې کوم هغوی کوي زه بیا راته هسې په پښتو کې او په عامه ژبه کې د هغې هغه تشریح تاسو کوم ستاسو ذهن به ومني ابراهیم علیه السلام ته چې کله خلک راشي ورته وایي ما نه یو درې خبرې شوې وې اگر چې دروغ نه وي خو شکل یې داسې و یو دا و چې په قرآن شریف کې دي دوی یو میله به وه نو هغه میله به داسې وه چې هغې کې به بوتان به یې جوړ کړل او بوتانو ته به یې خوراکونه کېښودل او هغه خپلې خوشحالۍ به یې کولې او د هغې بوتانو عبادت به یې کو نو ابراهیم علیه السلام هم دې معاشره کې اوسېده نو هغې ملګرو یا د هغې وخت خلکو ورته یې راځه موږ سره لاړ شه دې میلې ته موږ سره لاړ شه نو ابراهیم علیه السلام یو لفظ وی فقال انی سقیم زه بیمار یم زه بیمار یم زه تاسو سره نشم تللی ابراهیم علیه السلام ده ووی او دقې وخت کې ابراهیم علیه السلام په ظاهري طور باندې هغه جوړو خو زه بیمار یم او زمونږ د علما د هغې وضاحت داسې کوي چې د هر پیغمبر ما ته وګورئ د هر پیغمبر د خپل امت سره بې انتها محبت وي او هغه محبت په دې دغه چې زما د امت بد شي لکه زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د امت سره کومه مینه محبت او کوم د امت دپاره د هغه د خیر سوچ کول خو ډېر لوی باس دی خو زه به راته د قرآن شریف صرف دا یو آیت وویم دا یو آیت به راته وویم او دا آیت یوازې په یو ځای کې نه دی دا په قرآن شریف کې تقریبا په 3 ځایونو کې دا آیت دی آیت هغه الفاظ مختلف دي خو مطلب یې همدقه دی د رسول الله مبارک چې خپل امت سره کومه مینه ده هغه نور حدیث او د قرآن آیاتونه پرېږده خو صرف دې ته وګوره چې نبی علیه السلام به دومره پریشان او د دې خپل امت دپاره چې یو ځای کې ورته الله په دې صورت کاف هغه آیات ته فلعلک باخع نفسک فلعلك باخع نفسك ان لم يكونوا بهذا الحديث اسفا اے د دوالو جهانو سردار دا تسکه تزان وجني چې دا خلک ولې ایمان نه وروړي فلعلك باخع نفسك تبزان وجني بس دا خو ستا کار رسول دي فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب ستا رسول دي بیا ورسره نور خبرې زما دي الله وایي ته څه ځان په دې باندې وجني څه ځان هلاک کې دا د پیغمبر رونو دا امت سره بې انتها مینه
نو ابراهیم علیه السلام هم د خپل امت سره مینه په دې لحاظ وه چې دا خلک ایمان ولې نه راوړي. نو وروڼو تاسو په خپله چې څومره دا ناست یې چې د انسان په زړه باندې یو ډېره لویه پریشاني وي، یو ډېر لوی غم وي. امت خو ډېره لویه خبره ده، د خپل زوی متعلق، د خپلې لور متعلق، د خپلې ښځې متعلق دته یو پریشاني وي. ته به دې میلو خوشحالو له بوتلی کې دې به راته څه وایي؟ یاره بس زما طبیعت ټیک نه دی، زما ټینشن دی، زما طبیعت ټیک نه دی. یار ښه به جوړي بیا په اندامونو به روغي، تبه به نه وي، ټوخې به نه وي. خو چې ته ورته راځه دا خوشحالي کوو، دې واده له ځو، دې دغه له ځو، نو هغه وایي زه نه شم تللی. زما دلته زموږ په دې حلیم آباد کې د یو کس والد صاحب بیمار و او د خپل د تره د زوی واده ما ورته راځه، وایي قسم دې واده دې خوشحالي به دغه کې، وایي یاره د دې پلار دې غم دومره دغه کړی چې هغه هر څه یې رانهیر کړي، بس زه د سره د لاس پې مې کار نه کوي. نو ابراهیم علیه السلام ګوره اوس وګوره که نه، هم په دقې توګه ورته وایي چې انی سقیم، زما هر څه وجود ستاسو د دې عملونو د وجې کار پرېښی دی، زه د سره خوشحالي کولی نه شم. نو انی سقیم، نو په ظاهره باندې دا خبره ټیک ده او که نه ده؟ بلکل په ظاهر یې صحیح ویلي دي، حقیقت کې صحیح ویلي دي، خو ظاهر یې څه شی دی؟ انی سقیم، زه بیمار یم. یو یې دا ویلي. دویم نمبر چې کله دوی میلې ته لاړل نو د هغه بوتانو پسې راغی او قرآن شریف کې په سورت انبیاء کې پوره تفصیل سره دا واقعه ده. وتوی فقال لا تاکلون ما لکم لا تنطقون، خوراکونه بوتانو ته پراته دي، وی ولې خوراک نه کوې، خبرې ولې نه کوې؟ فاقبلوا الیهم یزفون، نو بس را باندې کړې، نو ټول بوتان یې ټکو سترې کړل او یو غټ بوټ یې ورته پرېښوده او د هغه په هغې اوږه باندې هغه تبر کېښوده او دې ته یې لاړه. چې دوی واپس له میلې نه رالل او تپوس یې وکړه من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، دا چا کړي دي دا زموږ د خدایانو سره او د معبودانو سره دا کار، دا خو ډېر لوی ظلم کړی دی. قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له ابراهیم، او دا یو ځوان دی چې نوم ابراهیم علیه السلام دی، دا باغه کړي، بس رو یې غوښته. وی انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، تا دا کار کړی دی، تا دا بوتان وجلی دي. اوس ابراهیم علیه السلام په حقیقت کې بالکل صحیح خبره ورته کوي چې تاسو وایې چې دا بوتان زمونږ د نفع او د نقصان دپاره دي، موږ ته زمونږ نه دغه لر کوي، ظفر رانه ضرر کوي، دا نقصانونه رانه لر کوي، زمونږ دا موږ له خیر را کوي او زمونږ د بدو نه ساتي، دا دی د دوی ځکه موږ عبادت کوو. نو ابراهیم علیه السلام دا وایي چې دا بد خو ما کول، نو دې ظالم ولې ما ته بد کتل، ده به څه کړي که نه؟ نو هغه ورته یې ګوره داسې شل دی چې تاسو دوی ته وایئ چې دا زمونږ د خیر او د شر مالکان دي، نو وګې ته تپوس که نه چې دا کار چا کړی دی؟ بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون، د ده نه تپوس کې دا کار هم ده کړی دی، کو دې خبرې کولی شي؟ هغه ورته دې خو خبرې نشي کولی. نو بس دغه وخت ابراهیم علیه السلام ورته وایي ښه تاسو د هغې څیز عبادت کوئ چې نه تاسو نه نقصان لر کولی شي، نه تاسو له نفع در کولی شي، نه ستاسو د خیر مالکان دي، نه د شر مالکان دي. اف لکم ولم تعبدون من دون الله فلا تعقلون، تاسو باندې لوی افسوس دی چې تاسو داسې شیز عبادت کوئ چې هغه د ځانه مچم دي شي شړلی. نو ګوره په ظاهره باندې ابراهیم علیه السلام صحیح ویلي دي، خو فل فعله کبیرهم هذا ده نه تپوس وکړئ، دا کار ده کړی دی. او دریم نمبر هم راغلی دي په روایاتو کې چې کله ابراهیم علیه السلام بیا ورته وی دا وطن پرېږده، وطن یې پرېښوده او د وطن نه ووته، نو د سره یو بیبي و، یو ورسره روارو، دقه درې مسلمانانو. نو په یو ظالم باچا پېښ شو او باچا به بیا داسې شل کو چې چا سره به ښځه وه نو خاوند به یې وله وجه او ښځه به یې ترې اخېسته. نو ابراهیم علیه السلام دی بی بی سارا ته وی، دا په بخاري شریف کې دي چې نن په مخ د ځمکې خو مسلمانان دي، یو تی او یو زیم او یو د عماد ارواره دي، او مسلمانان په حقیقت کې ټول وروڼه دي، انما المؤمنون اخوة. نو خو تا نه دا سړي تپوس وکړي چې دا د څه دی، نو ته ورته دا زما ورور دی. په حقیقت ګوره په
حقیقت کې خوندا سړي کنه ظاهر باندې غرور نه خو په حقیقت کې غرور دي ټول مسلمانان ورو خويندي انما المؤمنون اخوه نو ګوره ابراهیم علیه السلام چې دا درې واړه خبرې کړي په حقیقت کې صحیح دي خو ظاهر شکل زمونږ علما وایي د دروغو دی نو ابراهیم علیه السلام د الله نه دومره یریږي چې الله رب العالمین اگر چې دا خبره په ظاهر شکل داسې ده او په حقیقت کې بل شان د دروغ دیم نه خو په دروغو الله خفه کېږي زه نن الله ته نشم مخامخ کېدی بس زما د خبرې مقصد دا و ابراهیم علیه السلام نو زمونږ ورونو ستاسو به څه حالي چې قدم په قدم دروغ قدم په قدم دروغ د هر څه دپاره دروغ یو معامله هم داسې نشته چې هغې کې زمونږ او ستاسو دروغ نه او ډېر که رسول الله مبارک یو حدیث کې فرمایلی دي و یو وخت به په زمانه داسې راشي چې یو سړی به ګوري نو دا به ویې چې په پلانکي کلي کې لکه اوس زمونږ د عثمانزی دي که نه رزړي دي تورنګزی دي عمرزی دي چارسده ده نو خلک به ویې په پلانکي کل کې لیږي په چاردیرو کې یو ډېر ښه سړی دی دروغ نه وایي صحیح معامله کوي وایي داسې یو وخت به راشي او حقیقت دا دی هماغه وخت اوس راغلی دی قدم په قدم دروغ او څومره لویه ګناه رو عظیمه ګناه سخته ګناه او دا الله رب العالمین د قهر او د غضب لویه ذریعه ده نو دې وجې وروڼو هر قسمه د دروغو نه ځان وساتو دروغ انتهایی خطرناکه ګناه ده سړي او ګوره یو خبره یاده ساتئ چې د انسان په زندګۍ کې ګوره برکت نه وي رزق کې برکت نه وي د دروغو کم کاروبار چې وشي هغې کې به برکت نه وي هغې له به الله رب العالمین داسې کندې ګوري چې ته به خدای داسې چلی شو د صدق کار کوي د رښتوني کار کوي په هره معامله کې خصوصا بیا دا تاجران او دا سوداګر چې هر څه کوي لږه ګټه برکت په پکې ډېري هم به د دنیا فایده وي او هم به د آخرت فایده وي یو حدیث کې نبی علیه السلام وفرمایل وی التاجر الصدوق الامین کم بزنسمین کم سوداگر کم تاجر کم دکاندار کم زمیندار چې صادق وي رښتونکی وي دروغ نه وي او امانتدار وي او دې په دغه امانت سره لګیا خپل کاروبار کوي خپل کاروبار کوي دروغ پکې نه وي امانتدار وي نو د قیامت په ورځ به څه چل وي دنیا کې به ولا الله فایده واچي او د قیامت په ورځ به څه وي مع الصدیقین والشهداء والصالحین د قیامت په ورځ به دا انسان د صدیقین د صادقانو او د شهداو د صالحو په صف کې ولاړ وي د انبیاء کرامو د صدقاو د شهداو د صالحو په صف کې ولاړ وي دنیا دې هم خشته ده او آخرت دې هم خشته ده نو وروڼو هره معامله کې به رښتیا وایو او دروغ دومره خطرناکه ګناه دی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وایي یو ملک وره او یو وطن د کفر سره چلیدی شي خو د دروغ او د دوکې او د ظلم سره نشي چلیدی کم سړی دوکه او دروغ او ظلم کوي چرته به هم دا وطن روان نشي او تاسو وګورئ زموږ د خپل وطن ته وګورئ کنه زموږ دا وطن نه وګورئ حکمرانان دروغجن سوداګر دروغجن نو زمونږ ملک چرته چلیږي د دنیا نعمتونه نن زموږ پاکستان له الله ورکړي خو د معنوي نعمتونه دي او دنیاوي نعمتونه دي دنیا معدنیات هر یو شی بې پناه دی میوو ته وګوره د زرخیزۍ ته وګوره د اوبو ته وګوره هر یو شی په موافر مقدار خو زموږ په دغه کې برکت نشته ولې حکمرانان هم دروغجن دي سوداګر هم دروغجن دي دکانداران هم دروغجن دي الله رب العالمین ټول برکت دی درسته کافرانو به هم د دغو نه ځان ساتل ابو سفیان دی رضی الله تعالی عنہ دی مسلمان اول نو کافرو او د رسول الله مبارک سخت دشمنو د نبی علیه السلام سره سخت دشمنی وه نو دی یو ځل روم ته د تجارت دپاره تلو نو د هغې باچا و هرقل هغه ویل که د مکې مکرمې نه کو څوک راغلي لږې ماله راولې ځکه نبي علیه السلام ده ته خط لیږلو چې ته مسلمان شه نو د ابو سفیان یې راوغوښته نو هرقل کېنو وی هلکه ستاسو په دې مکه مکرمه کې یو سړي د نبوت دعوه کړې د محمد صلی الله علیه وسلم یاو وی ښه زه تا نه د هغه متعلق څه تپوسونه کوم نو ما ته د هغې هغه حالات بیان کړه وی وایه جي
وی دا کم سړي چې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده دا په کم خاندان کې پیدا دی نو ابو سفیان ورته وی دا په زمونږ په مکه مکرمه کې چې ټولو نه اعلی خاندان بنو هاشم قریش دي په هغې کې پیدا دی وی ښه وی د ده چې کم کسان پیروي کوي مني ایمان یې پرې وړی دا غریبانان دي کو خانان دي وی چې دا غریبانان دي وی د ده په دې خاندان کې مخکې باچا تیر شوي دي وی نه او وی تاسو چې ورسره جنګونه کوئ نو څنګه چلي وی کله موږ ګټو کله هغه ګټي کله موږ پکې مخکې شو کله هغه مخکې شو وی د ده اخلاق څنګه دي وی بهترین اخلاق دي وی د دې نبوت نه مخکې به په صادق او په امین باندې مشهور دا ټول حالات یې ورته وویل او ټولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د موافق خبرې وې نو هغه ورته وی دا په حقه پیغمبر دی وی چې دا د پیغمبر نښه وي چې دی به په اعلی خاندان کې الله پیدا کوي دا به د پیغمبر نښه وي چې د ده په دې خاندان کې به مخکې باچا نی تیر شوی ځکه کو باچۍ تیره شوي نو خلک به وایي چې دا د باچاهۍ د هغې خپل منصب دپاره لګیا دی او دریم نمبر دا دی چې کله جنگ کې نو دا د الله امداد وي کله به په ده باندې د شکر هغه دغه راولي چې وګټي او کله چې و باندې د بیلات دغه راشي صبر به کوي همدغه د صحیح پیغمبر نښې نو دا ټولې خبرې وي کو ما دې ولیده او زه ورسره میلاو شم نو زه به د ده دا خپې په دې خپل لاس ووینځم نو بیا ابو سفیان ته خلکو وی تا ورته دروغ ولې وی یاره دروغ دومره خطرناک شی دی او دومره بد شی دی چې زما په خوله باندې د سره دروغ راتلل نه کافر دی کافر خو دروغ نشم ویلی دا ولې رونو دا د زمونږ د معاشرې د طبع لوی نشان دی چې دروغ او دغه وي نو رونو د دروغو نه ځان ساتئ او دویم نمبر دی دا دی چې د دروغو د قسمونو نه ځان ساتئ زمونږ په معاشره کې دویم نمبر لویه ګناه څه ده او خطرناکه ګناه څه ده په دروغه خلک قسم خوري په سیر ټیپورو قسم خوري او د دروغو قسم او د دروغو ګواهي یو ځل نبی علیه السلام داسې ناسو او ډډه یې والې وه صحابو ته تپوس یا رسول الله د ټولو نه خطرناک ګناهونه کم دي صحابو خو به ځان د ګناه نه ساته د هر قسمه چې د هغې موږ ته نشاندهي وشي نبی علیه السلام وی د ټولو نه خطرناک او مهلک نبی علیه السلام سره د مهلک الفاظ وی مهلک څه یعنې سړی هلاک کوي سړی تباه کوي سړی بربادوي د ټولو نه خطرناکه ګناه او مهلکه ګناه یو دا ده چې الاشراک بالله د الله سره شریک کول سو په ذات کې په صفاتو کې په علم کې په تصرف کې په قدرت کې د الله سره څوک شریکوله دا د ټولو نه مهلک او خطرناکه ګناه ده دویم نمبر ناحق قتل چې څوک ته ناحق ووجل ناحق دی قتل کړل مړه دې کړل ناحق دا د ټولو نه خطرناکه ګناه ده او دریم نمبر د مور او د پلار نافرمانی چې مور او د پلار نافرمانی کې دا خطرناک او مهلکه ګناه ده دا به دې هلاک کوي وی دا درې خبرې وکړه زما دې خبرې ته ګورئ وی داسې لړۍ والې وه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وی او وی بیا داسې راپاڅېده او وی دا ګوتې داسې اوچته کړه چې الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور دا ګوتې ده اوچته کړې ده او یو ځل نه دوه ځله نه درې ځله نه لګیا دي وی ګورې په دروغه ګوی او په دروغه قسم په دروغه ګوی او په دروغه قسم په دروغه ګوی او په دروغه قسم دا ډېره انتهایی خطرناکه ګناه ده داسې راپاڅېدو وی ولې دا نورې خبرې کولې ډډه یې والې وه او چې کله د دې خبر راله چې ګورې په دروغه قسم ډېره سخته ګناه ده په دروغه ګوی ورکول ګورې ډېره سخته ګناه ده دا ګورې ډېره لویه ګناه ده لا وقول داسې الفاظ کیفیت صحابه وی بدل شو دا ولې دا خطرناکه ګناه ده نن تاسو خپله معاشره کې وګورئ څومره په دې دروغه باندې خلک قسمونه خوري د پوټي پوټي شیز دپاره د پوټي پوټي مال دپاره د پوټي پوټي فیدې دپاره د دنیا قسمونه دا خلک خوري او دا ګورئ عظیمه ګناه در و لویه ګناه ده ای رسول الله مبارک وی د قرآن شریف یو آیات یې ووی او د هغې آیات د لاندې وی په دریمه سپاره کې د آیات دی بیا د هغې د لاندې وی چې درې ګناهونه داسې دي چې ولا یکلمهم الله یوم القیامة ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم
درې ګناهونه داسې چې د قیامت په ورځ به ورته الله رب العالمین نه د رحمت په نظر ګوري، نه به ورسره خبرې کوي، ولا یزکیهم او نه به یې پاکوي، ولهم عذاب علیم د دوی دپاره ډېر دردناک عذاب دی. خبرې به ورسره الله نه کوي، چې چا سره الله د قیامت په ورځ خبرې نه کوي دا سړی تباه او برباد دی. الله به ورته د رحمت په نظر نه ګوري، رحمت په د لاندې به نه راځي. زمونږ د علما وی وره وی الله رب العالمین چې دا رحمت پیدا کړو دا یې سل حصې کړ، چې سل حصې یې کړ نو یوه حصې دنیا ته راولېږه. او وی دا دنیا کې بیا د علما وی د یو رحمت حصې دا فایده ده او د علامه ده او د نښه ده چې وی چرګه دا بچی خپل ځان ته رانږدې کړي، هغې ورسره هغه مینه کوي، اسې ځان ته رانږدې کړي، ځناور یې ځان ته رانږدې، انسانان خو پرېږده، دی رانږدې کړي. دا د رحمت د هغې یو حصه ده، هغه یو حصه ده چې دا دنیا کې دا کم رحمت دا رحم خلکو باندې کوي، خلک په دې غریبانانو باندې کوي، خلک په دې ځناورو باندې کوي، چا کې رحم وي، دا د هغې یو د هغې سلو رحمت یو حصه ده. رسول الله مبارک وی هغه یو کم سل حصې څه شوي، وی هغه الله رب العالمین د قیامت په ورځ ځان سره ایښي دي، او کم چې د الله بندگان دي نیکان یعنی مسلمانان، نو دا یو کم سل حصې رحم به الله په هغې ورځ په هغې بندگانو استعمالوي. خدای دې په هغې رحم کې راولي. خو د قیامت په ورځ به چې کم سړی په دروغه قسمونه خوري د الله د رحمت د لاندې به نه وي، د دقې یو کم سلو رحمتونو د لاندې به نه وي، دقې کې به هم نه راځي. ولا یزکیهم او نه به الله پاک کی. ګوره بعضې ګناهګاران به داسې وي، رسول الله مبارک وی چې الله ما یلیق بشانه، ما ته ګوره وی الله ما یلیق بشانه یو خپل بنده به راولي ګناهګار، وی ما یلیق بشانه څنګه د الله شان سره مناسب دی، په دې اوږه به ولا لاس کېږي، د الله لاس نشته، موږ د تشبیه نشته، خو صرف دا څنګه د الله شان سره مناسب دی، وی په دې اوږه به ولا لاس کېږي. او څه به ورته وي اتعرف ذنبا کذا و کذا و کذا، بنده پلانکې ګناه راته یاده ده. زموږ د مولانا سنجان صاحب خبره وي، هغه د ګنو په وټ کې چې ناست وي او ګنې دې راوښکه او ګنې دې پټول، هغه راته یاده ده. نسوار چې به دې اچول یاد دي راته، دا ګناهونه دا واړه واړه به ورته رامخکې کوي، دا راته یاده ده، راته یاده ده. نو هلته خو انکار نشته، انکار به څنګه کوي؟ ځمکه به ګوی کوي، لاسونه به ګوی کوي، اعمال به حاضر شي، وودوږ ما عملو حاضره. د انکار او د عذر اس قسمه دغه نشي پاتې کېدی. دی به وي خدایا او رسول الله مبارک وي په دې بنده به اړه چې لګېدلي چې خدای څه به راسره کېږي. وایي ښځه ګناه به دې کوله، خو زه ګناه په دې زړه کې به دې دا یو دغه وایي یاره چې زما یو رب دی، زما یو رحیم او کریم رب دی، او هغه رب به ما ته معافي کوي. نو زه چې دا کوم ګناهونه دي کړي دي معاف کېدل خو پرېږده چې دغه ګناهونه مې راله په نیکو باندې بدل کړي. وایي دی به وایي چې دا خو واړه واړه هغه غټ ګناهونه مې څه شو، وایي الله به وایي چې زه هغه غټ ګناهونه مې راته معاف کړل او په نیکو مې راله بدل کړل. د قیامت په ورځ به الله بعضې خلکو سره دا معامله کوي. الله دې په مکې مونږ او تاسو هم راولي. ولا یزکیهم، رسول الله مبارک وایي د قیامت په ورځ به دقه درې کسان الله رب العالمین نه پاکوي، دا معامله به ورسره نه وي. ولهم عذاب علیم، د دوی دپاره به عذاب درناکي. دا درې کسان څوک دي؟ هغه درې کسان دا دي چې یو کبرجن کوم سړی کبر کوي. الله دې موږ او تاسو د کبر نه وساتي. دویم نمبر احسان جتاول، چا سره احسان وکړي او بیا پې زبېښي، دا شی به نه کوي. او دریم نمبر چې کوم سړی په دروغه قسمونه کوي، دا خطرناکه ګناه ده. ګورې یمین دې ته یمین غموس ویلي، درې قسمه قسم دی، یو ته یمین لغوه وایي، یو ته یمین منعقده او بل ته یمین غموس. د هغې دوو دغه شته، نعم البدل شته، د لغوې دا چې توبه به وباسي. او دا یو قسم دی داسې منعقده دی که چې یاره قسم په خدای زه به پلانکي سړي سره خبرې نه کوم، او هغه خبرې دې وکړې بس د دې قسم به کفاره ورکړي. اول څه شي دی دا مریض لس مسکینان دي، بیا د هغې نه پس مریض آزادول دی، او بیا کو د دواړو وستینینو درې روجې به ونیسي. خو چې په دروغه دې قسم وخوړه
نو د دې ګورې صدقه نشته چې دنیا کې به د هغې هغه څه نعم البدل ورکړي. غموس زمونږ دا علما وی غموس غوټې ته وی دله به الله رب العالمین په جهنم کې داسې خطرناکه غوټه ورکړي چې په جهنمیانو کې به یې داسې چاله نی ورکړی. نو دروغه باندې رونو قسمونه مه خورئ، خطرناکه ګناه دی، الله دې موږ او تاسو وساتي. نو په دروغه به قسم نه خورئ، په مذاق کې به هم دروغ نه وایئ. بعضې خلک په مذاق کې دروغ وایي او دغه د مذاق دروغ والا متعلق رسول الله مبارک فرمایلی دي وی کم سړی چې په مذاق کې خلک خندوي او دروغ وایي ویلون د ده دپاره هلاکت دی. 3 ځلې ویلي دي. ویل څه ته وایي؟ ویلې زموږ د علما بعضې وایي ویل معنا هلاکت، او بعضې علما وایي نه، ویل په جهنم کې یو کنده ده چې د هغې کندې نه جهنم هم پناه غوښتې ده د هغې سړي دپاره. نو په مذاق کې هم دروغ نه دي ویل پکار. هسې هم دروغ دی حده پورې نبی علیہ السلام یو ځل یو ښځه وه ماشوم ورسره، او عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنه وایي زه ماشوم وم، وایي مور سره لګیا و ناست وي، مور ماشومان د میندې تنګوي، ما تنګوله، نو ما ته مې مور وایي چې ورږه سم شه ورږه زه تاله د دې خپلې پښتو په لپس کې به ته چې ما هم درکوم قجوره درکوم. نو نبی علیہ السلام ته تپوس کړه چې ستا اراده دلته د قجورې وه؟ وایي او که نه زما وه ما وله ورکوله. ښه وي که نه دا دې هسې ورته وي نو دا ګورې تا لویه ګناه وکړه، هسې دې ورته لویه ګناه دې وکړه. زموږ د علما ولې علما وایي یا خدای چې دام دروغ دي، او دویم نمبر دا چې ماشوم سره دا شی مه کوه، د هغه په ذهن کې خو د مخکې نه ته دا دی چې دروغ څه شی نه دی، دروغ څه شی نه دی. راته مې وویل بیا نو ماشومانو سره هم دا دغه وکړه چې زه به راله دا چل کوم او زه به راله دا او بیا وله ونه کوې. هغه وعدې ورسره مه کوه چې کومې بیا پوره کولی نه شي. نو په مذاق کې هم دروغ مه وایې، په داسې دغه وایې، ځان د دروغ نه څومره حد تلوسه کېږي ځان ته ساتئ. نن زمونږ معاشره په کاروبار کې دروغ هسې ده، او بیا د موبایل خو یو بل شان دروغ شروع کړي دي. د موبایل په وجه او دا ټیک ټاک چې لګیا دي د دنیا دا دروغ په دې کې روان دي. رونو دا قتل دې ته دغه دا لویه ګناه ده، په لویه ګناه کې موږ مبتلا یو. بعضې خلک په لګیایي دا چغلي دا دویم نمبر ډیګرې به پیدا کړي، په دې به نوکرۍ کوي. دا ګورې دروغ دی، ګناه ده. یا بعضې خلک دا کم چې دا نوکر پیشه دي چوټي به وکړي او بیا به ډاکټر له ورشي ماله میډیکل سرټیفیکټ جوړ کا چې زه پې زما پې چوټي منظوره شي. په خپل هم دروغ وایي، هغه ډاکټر راغلی یو 200 روپۍ 2000 روپۍ ورکړي، هغه هم په دې کې مبتلا کړي. دا هم ګورې دروغ دي. منګه صرف دروغ نن د خولې پورې دغه د خولې پورې دروغ نه، دا ټول دروغو معاملو کې راځي. نو رونو د دروغو نه ځان ساتئ، دروغ خطرناکه ګناه ده. او بیا په ګناهونو کې د ټولو نه خطرناک دروغ چې هغه هغې ته کذاب او دجال دروغ ویلي دي. هغه دروغ څه شی دی؟ هغه د نبوت او د پیغمبرۍ دعوه کوله. نبی علیہ السلام ویلي دي چې بعضې خلک به داسې پیدا شي زما په دې کې چې هغه به د پیغمبرۍ دعوی کوي، خدا به دجال او کذاب وي. یو کاذب دی یو کذاب دی. کذاب ډېر لوی دروغجن چې د نبوت دعوی وکړي، دا د ټولو نه لوی دروغجن دی. زمونږ پاکستان د بد قسمتۍ نه بد قسمتي به ورته ویل، او د هغې لویه وجه زمونږ حکمرانان دي، زمونږ قانون دی چې په قانون کې ولا سزا نه ورکوي. نو نن د نسوارو ډبلې والا هم راپاسې د پیغمبرۍ دعوه وکړي. د پیغمبرۍ تاسو ته پته لګي زموږ په دې علاقه هغه ګند او هغه خنزیرتوب او هغه سپیتوب زمونږ 400 ته هم راورسېده. په 400 مفتی آباد کې تاسو ته پته لګي چې یو خنزیر او یو سپی او یو حرامي هغه د څه چل کړی دی، هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. بشیر مستان ورته وایي. دا ولې رونو د دې غټه وجه زه به اول دویم چې حکمرانان دي ولې سزا نه ورکوي. خو نن ستا په قانون کې دا بالکل سالمه خبره ده. 295 دا قانون دی چې چا د پیغمبرۍ دعوه وکړه یا د نبی علیہ السلام د ناموس څه چل وکړه، ګستاخي وکړه، د ده سزا مرګ دی. یو سړی به په خپله خولې لګیایي، باقاعده به پې ثبوتونه موجود شوي وي، او هغه به پیغمبرۍ دعوه وکړي او دوی به یې لګیایي جیل کې به یې ور واچوي او لګیایي مقدمې به پې دغه کوي. دقه شان دې ظالم هم دا دغه کړی دی چې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او زموږ پولیس نیولي ده او لګیایي اوس به مقدمې دغه کېږي. نو موږ وروڼو د دې خبرې بھرپور مذمت کوو. بعضې خلک وایي دا لیونی و. دا څنګه لیونی و؟ لیونیان خو په دې دنیا کې ډېر دي. ای خواران خو جمعه قدرې ته هم نه راځي.
نو د پیغمبر سره او لیونی باندې موږ منلی وو چې د چرته دا قمر باجو متعلق خبره کړې وه د عمران خان متعلق ویلو او دغه شانې د نور یو د لیډر متعلق ویلو نو د هغوی نه خو د یرې نشي ویلي او موږ مسلمانان نن دومره مظلومان شو چې لګیا به د پیغمبره پورې وي دا لیوانې نه دی مست دی او هغه خو دا ما داسې واورېدل د یو خپل نه چې وي یاره زه ځان مشهوروم زه ځان مشهوروم نو بېغیرته خلک په دې باندې ځان مشهوروي دا سور مخ ته نیولې دا سره ډاکخانه به دې په دې دغه باندې خولې او په دې باندې به ښه مشهور شوی نو تا هیله دا دغه که موږ د دې خبرې بربور مضبط کو او زموږ ګیله د پولیس هم ده چې دې پولیس نیولو چې د سره په دغه ځای مردار کړی وي زمونږ وروڼه دي نن خو پرون په پېښور کې یو کسه په تاکال کې امیر تاکالي وته وي که څه وته د پولیس متعلق خبره وکړه چې یاره ډي سي پي بدي کړي پولیس زمونږ وروڼه دي د دې قوم محافظین دي نه دي کول واپسې خبره یې واپسې وکړه ډي سي پي داسې وکړم او د ای سی سي پي داسې وکړم نو پولیس په خپل ای سی پي او په خپل ډي سي پي باندې دومره غیرت وکړه چې کمیس او جامې یې ترې وویستې او په وښه یې په هر ځای وښلو او بیا دنیا ته خو چې د ډي سي پي او د ای سی پي بېعزتي کړې ده او نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس بېعزتي وشوه پولیس ته داسې دغه کوي او هغه له دې لاره یا ورکوي او یا په دغه ځای به یې مردار کړو او زمونږ دا مطالبه هم ده چې دغه سړی دې رونیولی شي او د 400 په چوک کې د 500 ته وایي دې خلکو له ټوپک او تماچې ورکړي او د غوښ او د کلمو دې پته ولګي دا زموږ د ټولو مطالبه ده دا د دې نه پس دغه زموږ خو یو دین او یو اسلام او یو قرآن او یو رسول الله مبارک نو که په دې موږ غیرت ونکړو نو دا وروڼه زموږ ډېره د ایمان کمزوري ده موږ د هغه رشته دارو ته څه نه وایو رشته دار پکې هغوی کې نه دی ملوث خو نه دا کوم کار چې دې خنزیره او دې بدذاته کړی دی دله فورا سزا ورکول پکار دي او نشان عبرت یې جوړول پکار دي ګینې وروڼو سبا به بیا دغه شان بل وي خو دوی وله سزا نه ورکوي هر یو کس به دا ټیک ده چې امیر غازي به هم الله رب العالمین پیدا کوي بیا خو تاسو ده چې دغه غازي دا چلو که نو دل انعام ورکړي چې په خپل یې نشي کولی کنه هغه هم په قید کې اچولی دی دا زما دا بعضې ملګري بعضې وخت وایي د ده د رهایه ده رهایي څه ته وایي رهایي خو د ده لازمه ده ده لوی د پاکستان لوی دغه اعزاز ولې ورکول پکار دی امیر غازي دغه خالد فیصل له او د پاکستان د ټولو نه لوی اعزاز څه شی دی نشان حیدر دی نشان حیدر ولې ورکوي ما ته ګورئ نشان حیدر دوی ځکه ورکوي چې څوک د دې ملک بهادریو کې او د دې د ناموس خیال وساتي لکه زمونږ ډېر داسې تقریبا 8-9 کسان دي چې هغوی له نشان حیدر ورکړی دی موږ یې تسلیموو زمونږ وطن دی پاکستان او د وطن مینه دا د ایمان مینه وي د ایمان جز دی بلکل د دې لایق و چې دقې لی ورکړو خو دوی خو په وطن باندې غیرت کړی و که نه خو دغه 9 کسان شهیدان دي لکه میجر عزیز بټي یا راشد منهاز یا میجر توفیل یا کیپټن شیرخان بلکل ولا ورکول پکارو په وطن غیرت کړی دی زمنګ عامر فیصل غازی پر رسول الله غیرت کړی دی نو پکار دی چې دل د نشان حیدر د لوی نشان دل ورکړي رهایی څه ته وایي موږ د هغه د رهایې دا دغه نه کوو مطالبه بلکې موږ دا ټول مطالبه د هغه د نشان حیدر دپاره مطالبه کوو دا به داسې پیدا کېږي چې ستا قانون او ستا قاضیان فیصله نه کوي نو بیا به غازیان فیصله کوي نو بیا دا د قانون نه ماورا نه ده دا د قانون نه ماورا نه ده بلکې دا عین قانون دی چې یو سړی د رسول الله ګستاخ شي او هغه له دې سزا نشي ورکولی نو موږ د حکومت پاکستان نه دا مطالبه کوو چې دغه زندیق دا خنزیر دا سپي دا د رونیولی شي او د 400 په چوک کې دې زولن کړی شي او په چالو او په چاکوان او په تماچو په ټوپکو د غوقې تستالا شي لیکن تاسو موږ سره متفق یې که نه الله رب العالمین مال حال اولاد کې برکت واچوه او خدای دې دغه کذاب او دجال د مخ د ځمکې نه د ده نوم ختم کړي